أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. نعیم ویل د بني قریظه یهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد سره خپل عهد او وعده مات کړه، او پر دې بیریږي چې تاسې به ولاړ سئ او دوی به محمد ته یوازې پرېږدئ. نو یې دا قصد وکئ چې بیرته د محمد سره هغه خپل عهد نوی کړي. نو یې محمد ته نفر ور ولېږل، ویل یا محمد، آیا ته بیرته زموږ څخه راضي کېږې چې موږ د قریشو د مشرانو څخه 10 نفره ووژنو، او ته بیرته پر هغه عهد چې زموږ او ستاسې په مابین کې وو راسره درېږې؟ محمد هم موافقه ورسره وکړه. نو یهود ستاسې څخه 10 نفره مشران غواړي چې هغه ووژني او بیرته د محمد سره په هغه پخواني عهد کې شامل سي. د قریشو مشرانو وویل که دا خبر رښتیا وي دا ډېره لویه مسئله ده. نعیم ویل دغه خبر ما ته رارسېدلی دی، تاسې هم معلومات وکړئ. او نعیم د دغه مجلس څخه ولاړ سو او بیا غطفان ته ورغلی. هغو ته یې هم دغه خبرې وکړې. هلته د ابو سفیان په زړه کې تشویش پیدا سو. نو ویل زه پخپله به یهودو ته ورځم او دا معلومات کوم. نو پخپله ابو سفیان د بني قریظه و یهودو ته ورغلی چې دغه شپه د شنبې شپه وه، یعنې نن ورځ جمعه تېره سوې ده او سبا شنبه ده. ابو سفیان ورغلی او د بني قریظه د مشرانو د ملاقات غوښتنه یې وکړه. هغه هم ورته راټول سوه. ابو سفیان ویل موږ پر خپله مځکه او کورو نه یو، نفقه او حیوانات مو خلاص وه. نو غواړو چې سبا پر مسلمانانو حمله وکړو. سبا به تاسې د جنوب د طرفه حمله پر وکئ او موږ به د شمال د طرفه حمله وکړو. ورونو، تاسې پوهیږئ چې دغه د یهودو حملې ولې دونه اعتبار درلودی؟ دا ځکه چې د یهودو د طرفه لار خلاصه وه. نو که یهود یوه کوچنۍ حمله هم وکړي، مسلمانان به د دوی سره په جنګ مشغوله سي او هلته به هغه لوی لښکر ته د خندق د اوښتلو فرصه په لاس ورسي چې بیا نو نور و هیچا ته ضرورت نه پاته کیږي او یوازې هغه لښکر د ټولو مسلمانانو د وژلو دپاره بس او کافي دی. نو ابو سفیان ویل سبا تاسې حمله شروع کړئ، نور یې نو موږ ته راپرېږدئ. یهود ویل نن شپه د شنبې ده او ته خبر یې چې موږ د شنبې په ورځ هیڅ کار نه کوو، او دا هم درته معلومه ده چې الله جل جلاله په هغه کسانو څه وکړه چې شنبه یې ماته کړه. هغه خلق یې مسخه کړه، بزوګانې او خنزیران یې ځینې جوړ کړه. نو موږ د شنبې په ورځ جنګ نه کوو. د ابو سفیان په زړه کې لاس ووهل سو چې والله یهود د هغه خپله قوله څخه اوښتي دي. که څه هم دغه خبره چې یهودو کوله حقیقت و او د یهودو په دین کې د شنبې په ورځ هیڅ کار نه کیږي. ابو سفیان ویل ښه، بل سبا د یک شنبې په ورځ به حمله پر وکړو. یهودو ویل ښه دی، مګر که دغه زموږ حمله ناکامه سوه بیا خو نو تاسې ځئ، موږ او محمد سره پرېږدئ. موږ بیریږو که چیرې دغه زموږ او ستاسې حمله ناکامه سي، تاسې به وتښتئ او موږ به یوازې او محمد ته پرېږدئ او موږ بیا د ده مقابله نسو کولی. نو ستاسې د اشرافو څخه 10 نفره زموږ سره پرېږدئ او د یک شنبې په ورځ به حمله کوو. ابو سفیان د ځان سره وویل والله نعیم رښتیا ویل او د هغه خبره صحیح ده. یهودو ته ویل ښه دی، زه به د خپلو ملګرو سره مشوره وکم، بیا به تاسې ته خبر درکم. اوس چې ابو سفیان خپل لښکر ته ورغلی ویل والله نعیم رښتیا ویل. نو یې یهودو ته حال ولېږئ چې موږ به په والله یو نفر هم نه کدر، خو د یک شنبې په ورځ به په ګډه پر مسلمانانو حمله کوو.
د بني قریظه یهودو ویل والله نعیم رښتیا ویل. اوس نو د یهودو او کفارو اتفاق مات سو او د ماتېدو سبب یې د نعیم هغه صحیح او معقوله نقشه وه. که چیرې دا اتفاق سوی وای او پر مسلمانانو د شمال او جنوب د طرفه حمله سوې وای دا د مسلمانانو دپاره لوی مصیبت و. مګر سبحان الله د یوه نفر نعیم ابن مسعود په حرکت پر مسلمانانو دغه هجوم او یوځایي حمله پاته او ناکامه سوه. د یهودو او مشرکینو اتحاد او اتفاق هم مات سو. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اطمینان حاصل سو. مګر په مسلمانانو کې بیره زیاتېده ځکه دا امکان باقی او پاته و چې د دوو طرفو څخه حمله او هجوم شروع سي. په دغه ورځ ډېر شدید او زورور یخ هم شروع سو. د مسلمانانو بیره نوره هم زیاته سوه، خو یخ دونه زیات سو چې مسلمانانو هیڅ وخت دونه یخ نه و لیدلی او د یخ سره زورور او شدید باد هم شروع سو. د مسلمانانو نور هم تشویش، پریشانی او بیره زیات سوه. د باد سره نور هم یخ زیاتیږي. واقعا په مسلمانانو کې ډېر لوی تزلزل پیدا سو. دغه شپه ډېره تاریکه شپه ده، تکه توره تاریکه ده. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه د دغه شپې بیان کوي او وایي ډېره تاریکه شپه وه، ډېر شدید او زورور باد و، ډېر شدید او تریخ یخ و او ډېره سخته بیره وه. داسې شپه وه چې موږ یې مثل نه و لیدلی. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي موږ مسلمانان د خندق سره ناست وو، لوږه راته پیښه وه، ټول وږي وو، ټول غریبان وو، د خوړلو دپاره مو شی نه درلودی، لباس مو نه درلودی چې د یخ څخه ځانونه په وساتو او نور هم نوی خبر چې څه به راته پیښه سي. موږ په دغه خراب او تراب حالت کې یو. مګر لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په زړه کې ور وګرځېده چې د یهودو او مشرکانو په مابین کې تزلزل او بې اتفاقي پیدا سوه او شاید اوس یو څه پېښ سي. نو یې د کفارو معلومات غوښتی. اوس شپه تکه توره تاریکه او ډېر شدید یخ دی، یو او بل نه سره وینو. په دغه حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو په مابین کې غږ کړه کوم چې د ده علیه الصلاة وسلام پر شاوخوا موجود وه. ویل څوک به د قوم یعنی کفارو خبر راته راوړي او هغه لره جنت دی. ورونو تاسې وګورئ په ظاهره څونه اسانه خبره ده چې تر خندق ور واوړي او هلته وګوري چې د کفارو څه حال دی، بیرته راسي بس دغونه او هغه لره جنت دی. هغه جنت چې خلقو شپې پسې رونې کړي دي، خلقو مالونه پسې خرڅ کړي دي، خلقو سرونه پر ور کړي دي، خو بیا یې هم جنت په شک کې دی. مګر اوس ولاړ سه راسه د کفارو خبر راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدي هغه لره جنت دی. خو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه وایي هیڅوک نسوه ولاړ. دا د دغې شپې پر خطرناکه حالت دلالت کوي. بیا هم د دوهم وار دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل څوک به د قوم خبر راته راوړي هغه لره جنت دی. بیا هم څوک نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار بیا وویل څوک به د قوم خبر راته راوړي هغه لره جنت دی. بیا هم هیڅوک نسو ولاړ. درې واره رسول الله صلی الله علیه و وسلم و جنت ته وربولي او یو نفر هم نه ولاړېږي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرکت شروع وکړ، یعنی د هغه خپله ځای څخه ولاړ سو او رهي سو. په دغه تګ کې یې زما د ورانه څخه پښه وموښته. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي ما ځان سره راټول کړي، بیریږم چې اوس راته ونه وایي چې ولاړ څه خبر راوړه. خو چې پښه یې راڅخه وموښتل ویل څوک یې؟ وایي ما په زړه کې وویل چې اوس دې نو لیږي. نو چې ویل څوک یې؟ ما ویل حذیفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل یا حذیفه قم ولاړ سه. وایي زه هم ولاړ سوم. حذیفه وایي والله د ډېر مسکنت په خاطر ما لباس نه درلودی چې وایغوندم، مګر زما د ښځې کمیس د خپلې ښځې کمیس مې اغوستی و او هغه هم دونه راباندې کوچنی او کوتاه و چې فقط تر زنګانې مې رسېدی
او یخ هم دونه شدید دی چې د ډېره یخه څخه پر پښو نسم درېدلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل یا حذیفه ولاړ سه او د قوم حال او خبر راته راوړه او تر هغو چې بیرته راځې پام کوه چې بل کار ونه کړې. د بل شي اجازه ور نه کړه، فقط ولاړ سه وګوره او بیرته راسه. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي نو رهي سوم، مګر هو فقط د رهي کېدو سره لکه زه چې په حمام کې یم، حمام تود ځای دی، نو وایي لکه زه چې په حمام کې یم په یخ هېڅ نه پوهېږم. حذیفه رضی الله تعالی عنه و خندق ته ورکښته سو او پر هغه بل طرف یې راپورته سو، د کفارو د لښکر و ځای ته ورغلی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي هلته داسې شدید باد و چې هغه باد چې پر موږ چلېدی نسبت و دې باد ته هېڅ نه و. د کفارو پر طرف ډېر قوي او شدید باد و. ټول خلق د خیمو په ټینګولو مشغوله دي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي د باد د زوره څخه مې خیمې ولیدې چې په هوا الوتې وې. کفارو د خوړو د پخولو دپاره ډېر لوی لوی دیګونه درلوده. دغه دیګونه په باد چپه کېده. داسې باد و چې موږ یې په ژوند مثل او مثال نه و لیدلی. دې باد په کفارو داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړي. کفارو د لښکر په مابین کې ډېر لوی اور بل کړی و چې یو غټ سړی و دې اور ته ولاړ دی او ځان تودوي. شا یې اور ته ورګرځولې ده چې شا توده کړي. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي ما چې ورته وکتل هغه ابو سفیان و او د قوم مشرانو ته نارې وهي وایي زما خواته راسئ زما خواته. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي غشي او لندۍ مې راپورته کړه، د کفارو رئیس مې مخ ته ولاړ دی او زه ورته ګورم، زما او د ده په مابین کې هېڅوک نسته. غشي مې په لندۍ کې کښېښاوه او راکش مې کړي. د ابو سفیان و ماته شاته. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله که مې ویشتلی وای وژلی به مې وای. مګر په دغه وخت کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر را په یاد سو چې ویل پام کوه تر څو چې بیرته راځې بل کار ونه کړې. ورونو دغه ته اطاعت وایي. حذیفه رضی الله تعالی عنه کولی سوای چې د کفارو رئیس ووژني، مګر یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت په سبب یې دغه کار ونه کوي. وایي چې دغه امر را په یاد سو بیرته مې غشي را ایسته کړي. نو کم وخت چې ابو سفیان و قوم ته ورنارې کړه هغه هم سره راټول سوه او کښېنسته. وایي زه هم کښېنستم. اوس نو ابو سفیان غواړي چې و قوم ته خبرې وکړي. شپه او تکه توره تاریکه ده. اول یې وویل هر یو دې د خپل بغل یا څنګ سړی وګوري چې څوک دی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي زه په حیرت کې سوم چې اوس به څه کوم. د دوی په مابین کې ناست یم، مګر د الله جل جلاله قدرت دی. په دغه وخت کې فکر کار وکړي. ورونو عقل او هوښیاري هغه ده چې د ضرورت او موقع پر وخت کار ځینې واخلي. وایي ژر مې د راسته طرف د سړي څخه پوښتنه وکړه چې څوک یې؟ هغه ویل فلانی. مخ مې و چپه طرف ته راواړوه، د هغه څخه مې پوښتنه وکړه چې څوک یې؟ هغه ویل فلانی. او زما څخه هېچا پوښتنه ونه کړه. نو ابو سفیان تقریر شروع کړي. ویل تاسې دغه باد وینئ؟ تاسې دغه یخ وینئ؟ دغه مشکلات وینئ؟ نو که ولاړ سو ده لا تقریر نه خلاص کړی چې خلقو نارې کړې کوچ کوچ بارېده بارېده. خلق د پخوا څخه لا په عذاب و. 45 ورځې یې تېرې کړي دي او هېڅ یې هم نه دي کړي. هلته د بني قریظه د یهودو خبر هم نشر سوی دی چې هغو هم زموږ د همکارۍ او ملګرتیا څخه لاس واخیستی. نو د کفارو د کامیابۍ څخه امید بالکل قطع سوی دی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي کفارو په دغه شپه د بارېدو په کار شروع وکړه او زه لکه په ګرم حمام کې چې یم په یخ هېڅ نه پوهېږم. نو بیرته را رهي سوم، تر خندق را واوښتم. پوښتنه مې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی؟ ویل هغه لمونځ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیمه کې لمونځ کاوه چې حذیفه خیمې ته ورننوتی. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي فقط چې خیمې ته ورننوتلم هغه د حمام تودواله راڅخه ولاړه. الهي معجزه وه. تر کومه وخته چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت مشغول و هغه معجزه ورسره وه. کوم وخت چې خدمت پای ته ورسېدی معجزه هم پای ته ورسېده. نو وایي یخ ډېر په عذاب کړم
او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لمونځ کوي، نو ما د هلته انتظار کاوه چې دی علیه الصلاة وسلام لمونځ خلاص کړي او زه خبر ورته ووایم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله دی او زه د یخه ریږدم تر داسې اندازې چې ځان مې ریږدي او غاښونه مې ټکهاری کوي. د ډېره یخه څخه ځان نسم ټینګولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه مشغوله و او راپوه سو چې زما ډېر یخ کېږي، نو یې خپل پټو خلاص کړي او زه په پټ کړم. پر هغه لمانځه ولاړ و او زه پټ کړم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپلو اصحابو مهرباني وه، لکه هغه مور چې خپل نازولی زوی د یخه څخه پټوي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي او زه د ده علیه الصلاة وسلام په پټو کې ورسره پټ یم. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لمانځه څخه فارغه سو، نو یې ما ته وکتل، ویل څه خبر و؟ ما ټول حال ورته ووایه چې د احزابو حوصله پای ته ورسېده او لاړ به سي. دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر دعا راته وکړه او ویل اوس نو بیده سه. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه خپل پټو کې پټ کړم او بیده سوم. تر سهاره بیده سوم، په هیڅ شي نه وم خبر. سهار لمر راختلی و او زه بیده وم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او په پښه یې وښورولم. ویل قم یا نعمان، ای خوبي ولاړ سه، خوب دې پوره سو؟ وایي چې راپورته سوم، احزاب هغه د کفارو ډلې تللي وې، ټول مسلمانان په حال خبر او خوشحاله وه. مدینې منورې ته بیرته امن او امان، اطمینان او خوشحالي راغلې وه. جنگ ختم او پای ته ورسېدی، هیڅ شی نسته. الله جل جلاله ټول کفار په بل لښکر شړلي وه او مسلمانان یې د جنګ څخه وساتل. د الله جل جلاله په اراده په یوه شپه کار پر بل طرف واوښتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته خپل کور او مسجد ته ولاړی. ورونو، د خندق د غزا په تاریخ کې دوه قوله دي، خو صحیح خبره دا ده چې د خندق غزا د هجرت په 5م کال کې وه او کفارو مسلمانان تر یوې میاشتې زیات محاصره کړي وه. د محاصرې شروع د شوال په میاشت کې وه او د ذوالقعدې په اخره کې پای ته ورسېده. ابن سعد رحمه الله وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 د ذوالقعدې د چهارشنبې په ورځ د خندق څخه خپل کور ته ولاړی. ورونو، د خندق جنگ د تاوانو جنگ نه، بلکې عصبي جنگ و. په هغه کې تریخ او د ډیرو وژنو جنگ نه دی پیښ سوی، مګر بیا هم د اسلام په تاریخ کې یوه فیصله کوونکې غزا وه چې الله جل جلاله مشرکان ذلیله کړه. د دې جنگ څخه دا نتیجه راووته چې د عربو ټوله قواوې نسي کولی چې دغه کوچنۍ قوه کومه چې په مدینه منوره کې د رشد او نمو په حالت کې ده د بین یوسي، ځکه ټول عرب نسي کولی چې تر دغه اوسني لښکر دې زیات او قوي لښکر راټول کړي. دا هغه د دوی آخرنی قدرت و او هغه هم هیڅ ونه کړه. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس له هغه څخه چې احزاب لاړه د مقصده ډکه یوه جمله وفرمایل: الآن نغزوهم لا یغزونا نحن نسیر الیهم. تر دې وروسته به موږ پر دوی حملې کوو، دوی حمله نسي کولی، موږ به و دوی ته ورځو. او حقیقت هم دغسې سو. که تاسې په ټول سیرت کې وګورئ، قریشو بیا پر مسلمانانو حمله نه ده کړې. اسلام د دفاع د مرحلې څخه ووتی، د هجوم و مرحلې ته داخل سو. دا د خندق غزا وه. د بني قریظه غزا په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خندق د غزا څخه خپل کور ته ولاړی، غواړي چې پس له دغه ستړیا څخه یو څه راحت وکړي، ځکه د جنگ حالت پای ته ورسېدی. د جنگ کالي یې وکشه، غواړي چې غسل وکړي. په دغه وخت کې چې د ماپښین وخت و، دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه راغلی. ورونو، دحیة الکلبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر دی چې ډېر ښایسته سړی و. اوس راغلی او اجازه غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وویني. حضرت عایشې رضی الله عنها دروازه ورخلاصه کړه،
ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی؟ ویل غسل کوي. ویل زه غواړم چې ورسره ووینم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وپېژندی چې دا جبریل علیه السلام دی. ورونو موږ مخکې هم درته ویلي وه چې جبریل علیه السلام د مختلفو انسانانو په شکل او صورت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلی، لکه په هغه مشهور حدیث کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې روایتوي، یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راغلی، د اسلام، ایمان او احسان پوښتنه یې ځینې وکړه، او بیا د قیامت د ورځې پوښتنه ځینې وکړه، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا جبریل و او راغلی و چې تاسې ته ستاسې دین در وښیي، چې دلته هم جبریل علیه السلام د یوه سړي په شکل سره راغلی او اوس د دحیة الکلبي په شکل سره راغلی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل آیا اسلحه دې کښېښول؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل هو. جبریل علیه السلام ویل مګر ملائکو خپله اسلحه نه ده ایښې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې څه خبره، چې خبره څه ده؟ جبریل علیه السلام ویل الله جل جلاله دې د بني قریظه په جنگ امر کوي، ته او هغه کسان چې ستا ملګري دي د بني قریظه پر طرف حرکت وکړي، او زه تر تا د مخه د هغو و طرف ته وررهیم چې د دوی قلاوې پر ورېږدوم او په زړو کې یې بیره ور واچوم. دا مسئله لا نه ده خلاصه سوې. هغه کسان چې غدر او خیانت یې وکړي هغو ته هم باید سزا او جزا ورکول سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فورا د جنگ لباس واغوستی، د کوره راووتی. هغه کسان چې د باندې ناست وه د هغو څخه یې پوښتنه وکړه چې یو څوک مو ولیدی؟ هغو ویل بې له دحیة الکلبي څخه بل څوک مو نه دی لیدلی چې هغه هم د بني قریظه و طرف ته رهي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغه جبریل و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې په خلقو کې دې غږ وسي، هر څوک چې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري د مازدیګر لمونځ به نه کوي مګر په بني قریظه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ یا د لشکر بیرغ و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورکوي او دی یې د مخه د بني قریظه و طرف ته ولېږي. علي رضی الله تعالی عنه چې هلته د یهودو و قلاو ته ورنږدې سو، د یهودو څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بدې خبرې او بد الفاظ واورېده. خیر، دلته په مدینه منوره کې د جنگ دپاره تیاري او آمادګي ونیول سوه. ټولو مسلمانانو دوهم وار بیا د جنگ لباس واغوستی، هر یو ځان تیاروي او د بني قریظه پر طرف وررهي دي. هغه کسان چې تر لمر لوېدو د مخه و بني قریظه ته ورسېده هغو د مازدیګر لمونځ په بني قریظه کې ادا کړي، او هغه کسان او هغه اصحاب کرام چې پوه سوه چې ځنډېږو تر لمر لوېدو د مخه بني قریظه ته نسو رسېدلی، دا پر دوو حصو وویشل سوه. ځینو یې د مازدیګر لمونځ په لار کې پر خپل وخت ادا کړي، که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وه چې د مازدیګر لمونځ به بل ځای نه کوئ بې له بني قریظه، ځکه دوی ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې پر تلو تلوار وکړي، او دا چې موږ ونه رسېدلو دا بله خبره ده، مګر لمونځ باید پر خپل وخت وسي. نو دوی لمونځ په لار کې وکړي. او ځینو بیا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مازدیګر لمونځ مه کوئ مګر په بني قریظه کې. نو هغو د مازدیګر لمونځ وځنډاوه څو و بني قریظه ته ورسېده، او د مازدیګر لمونځ یې پس له لمر لوېدو او ځینو یې پس له ماخوستنه په بني قریظه کې وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو ډلو عمل صحیح وباله، ځکه هر چا د خپل فهم سره مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول عمل وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر چې د مازدیګر لمونځ بل ځای مه کوئ بې له بني قریظه د دواړو معناوو احتمال درلودی، چې یا تلوار دی چې ژر ولاړ سئ د مازدیګر لمونځ باید هلته ورسوئ، یا دا چې لمونځ مه کوئ مګر په بني قریظه کې. نو یې دواړې ډلې صحیح وبللې. ورونو دلته به د بحثه څخه ووځم او ستاسې توجه به و یوه بل شي ته واړوم، هغه دا چې نن ورځ ډېر داسې کسان پیدا کېږي چې دوی وایي الله جل جلاله یو دی، رسول الله صلی الله علیه و وسلم مو یو دی،
قرآن مجید چې د اسلام قانون دی یو دی، نو دا څلور مذهبه د کومې خوا راغله؟ د دوی د دغه خبرې د کولو دپاره ممکن موږ څو سببه بیان کړو. یا دا چې دوی دغه خبره په دې سبب کوي چې دوی ضعیف الایمانه دي، غواړي چې مسلمانانو ته د دوی په دین کې شبهات او تشویش پیدا کړي. نو دغسې خبرې په ډېر تاخت او تاس کوي. دلایل وایي که یو ناپوه او بې علمه انسان د دوی خبرې واوري، واقعا یې په زړه کې تشویش پیدا سي او هغه هم د هغو کسانو څخه وګرځي چې پر اسلام اعتراضونه لري. او څوک بیا دغه خبرې د ناپوهۍ د وجهې کوي. دغو د نورو دنیوي علومو یو څه تحصیل کړی وي، ځان ته پوه او دانسته وایي، خو د دیني علومو څخه محروم وي. نو دغه د مذاهبو اختلافونه وده ته چټي او بیکاره معلومیږي. خو زه د دغه ټولو ډلو د قناعت دپاره په دغه یوه مثال سره کفایت کوم چې دغه اوس د مازدیګر د لمانځه په باره کې ذکر سو. دا اصحاب کرام وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قول هر چا د خپله فهمه سره موافق عملي کوي، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم دواړه صحیح وبلل. دغه د مذاهبو اختلافونه هم په دغه ډول سره دي. مذاهب هیڅکله په اصولو کې اختلاف نه سره لري. د مذاهبو ټول اختلافونه یا د یوه کار په فضیلت کې دي یا د احادیثو د یوه لفظ په ترجمه کې دي چې په هر یوه سره یې عمل کول جائز او روا دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.